السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګملګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره داسې اپلیکیشن راوړی دی چې دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو د هر موبایل کیمرا بلاکولی شئ. یعنی دا اپلیکیشن به سپیشل تاسو په هغه ځای کې استعمالوي. مطلب یو داسې موبایل چې هغه تاسو پرسنل په خپل کور کې استعمالوي او تاسو غواړئ چې په دې کې ماشومان تصویرونه ونه باسي یا په دې کې ویډیو ونه کړي، نو که تاسو دا اپلیکیشن په هغه موبایل کې انسټال کړئ د هغه موبایل کیمرا به بالکل کار نه کوي. نو دا اپلیکیشن به تاسو استعمالوي څنګه، دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کوئ څنګه، دا ټول تر قبل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ورته نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی که یو داسې پروګرام وي او تاسو غواړئ چې په دې کې څوک ویډیو ونه کړي، نو دا اپلیکیشن تاسو هم د خلکو په موبایل کې انسټالولی شئ. مطلب ماشومان سره موبایل وي او دا تاسو دغه کې انسټال کړئ او په دې په مدد سره تاسو د هغه موبایل کیمرې بلاک کړئ، نو بیا هغه به بالکل ویډیو نشي کولی. یا یو داسې موبایل چې هغه سپیشل تاسو په کور کې استعمالیږي، نو که تاسو په هغه کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ، نو بیا به ماشومان پکې تصویرونه هم نشي ویستلی او ویډیو به پکې هم نشي کولی. اوس دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ، د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په هر موبایل کې انسټالوئ او پای کې ډاونلوډ کوئ، نو بیا به تاسو څه وکړئ، سمپل هم دا به دغه رقم د دغه لینک نه ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ، نو فسټ اپ کې تاسو نه پرمیشن غواړي، هغه به تاسو د اپلیکیشن ته الاود کړئ او دلته تاسو یو بټن درکړي ده، تاسو به څه وکړئ، سمپل به دې بټن کې تاسو کلیک واخلئ، نو بار تاسو ته یو نوټیفیکیشن شو شي، تاسو ته ښکاري دغه کیمرا از بلاکډ، یعنی دا کیمرا بلاک شو. اوس که زه د موبایل کیمرا اوپن کوم، نو دا به بالکل نه اوپن کیږي، تاسو ته ښکاري دا واپس بیک کیږي، یعنی دا کیمرا نه اوپن کیږي. لاندې لیکل هم لیکلي سکیورټي پالیسی پریونټ یوز اف کیمرا، یعنی دا کیمرا چې کوم د سکیورټي د وجه نه تاسو نشي استعمالولی. نو تاسو ته ښکاري دغه رقم دا بالکل نه اوپن کیږي. ډیر زیاته کمال اپلیکیشن دی، دا په هر ټایم کې تاسو په کار باندې شي راتللی او دا سپیشل تاسو په هغه موبایل کې ضروري انسټال کړئ کوم موبایل تاسو خپل کور لپاره استعمالوي، چې باکه به بالکل ماشومان نه ویډیو شي کولی، نه به پکې تصویران شي ویستلی، د هغې کیمرا به بالکل کار نه کوي. نو خو ګمرګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوښ وي، دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ، هم د دغه شان ویډیوګانو لپاره موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.